مسلمانو کورنۍ و هغې په امریکا کې یو بل ښار ته منتقل کېدل په جاز کې نو هلته کې د هغې قانون دا و چې هلکه کله د هغې دپاره ته ټیکټ اخلې نو د هغې دپاره به تصویر وباسې تصویر به دې چې ویستلو نو هغې کې به زنانه لوپټنه اچوله نو سړی مسلمان و ښځه مسلمان د هغې چې کوم لورګانې وې هغه مسلمانانې وې ښځه مجبوره شوله لوپټۍ لرې کړله هغه اولنې لوري وه هغه هم مجبوره شوه لوپټۍ لرې کړه دویمه لور تقریبا د 14 کالو هغه په خپل خبره باندې کلکه ودرېده ویل نه ما ته الله او رسول الله سلم دا حکم نه کوي چې زه د پردو سړو د پردو خلکو په مخ کې لوپټه د سر نه لرې کړم او ته یې ما نه تصویر والي که زه زما تصویر اخلي نو سره د لوپټې به اخلي زما ویښته به پټې دی کړي هغې ویل بس تاسو ته اجازت نشته دی خبرې ډېرې مخکې لاړې پلار ورته ویل خیر دی بچې اوس مجبوري ده لوپټه لرې کا ویل څه مجبوري ده آیا په دغه ځای کې چې دا مونږ اوسېږو په دې ځای کې وخت نه تېرېږي دلته کې به پاتې شو که نه څه ضروري خو نه چې مونږ د بل ښار له په جیز کې منتقل شو نو دا خبرې لږې اوږدې شولې اخره کې هغه سړی مجبوره شو نو سره د لوپټې ته نه تصویر واخیستو خو دې چې هغه ځي له وررسېدل ځکه دې نیمه ګنټه تقریبا لیټ شولو جاز ته نه لاړو د دې هغه پیسې هر ساسې ضایع شولې خو نیمه ګنټه بعد خبر ورسېد چې هغه جاز په لاره باندې پرېوتلو خپل ځي له ونه رسېدو کم سورلي والا مسافر هغه ټول پکې مړه شولو د دې نیکۍ یو فایده هغه دا ده چې دا تعالی نقصان نه دی بچ کوي ګورې دلته کې که چېرته کې دي لوپټه لرې کړې وه تصویر به ته نه ډایرکټ ویستې دي به هم په دې جاز کې ناستو خو الله رب العالمین د دې په دې دین باندې غیرت فایده یې وله دا ورکړله چې دې د مرګ نه الله رب العالمین او د مصیبت نه الله رب العالمین بچ کړه